له خدای ازار شم ستا آواز لکه بلال دی نوی کال دی پرونی راته ګل را واپس کړی یاره جوړ راته جنجال دی نوی کال دی تا په زنه ایښی خال دی نوی کال دی د غونډې د پیل وینا دپاره بلنه ورکوو د ټولنې محترم رئیس صاحب ښاغلی شاه رسول ریاخیل ته چې راشي او خپله وینا له موږ سره شریکه کړي. ښاغلی شاه رسول ریاخیل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خوږي له هر څه نه د مخه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ټولو ته بهتره معلومه ده چې دلته د موږ داسې راټولېدل او د یو څه په معنا دي. د نوي کال په رارسېدو سره خپلې نیکې هیلې او پیرزوینې د افغانستان سرلوړي ولس ته او له هېواده بهر ټولو په وطن مینو افغانانو ته وړاندې کوم. نوی کال مو مبارک سه. څښتن تعالی دې سږ کال د موږ او تاسو لپاره د سولې، د امن، د پرمختګ او د په ځان بساینې کال وګرځوي. ګرانو افغانانو، نوی کال یا نوی پیل دا له ځان سره ډېر فرصتونه راوړي، خو بدبختانه ووایم چې پخوا هم ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي، ډېر کم سم ترې له لاسه راوړي او نور هر څه له لاسه ورکړي. راځئ افغانانو چې دغه راتلونکی نوی کال چې سبا نه بل سبا شروع کېږي، سبا ده 21 تاریخ، سبا ده، سبا به شروع کېږي بل سبا رښتیا، چې داسې یو تعهد وکړو د خپل ملت لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپلې خاورې لپاره، د خپل وقار لپاره، چې هغه تعهد د یووالي ده، تعهد د اتفاق ده، تعهد د ورورولۍ ده، تعهد د یو بل منل دي، تعهد د یو بل ته غېږه خلاصول دي. که موږ او تاسې یو موټی سو، یو لاس سو، نو دا به لرې نه وي چې آینده کې به موږ تاسې ډېر پرمختګونه ولرو، یو په ځان بسیا هېواد به ولرو. نوروز د موږ تاسې کلتوري ورځ ده، دا که موږ تاسې ونه لمانځو او راتلونکي نسلونو ته خپله انتقال نه کړو، دا خو همدغسې موږ هر څه پاتې شول شاته کړو. زه یو کوچنۍ ګیله لرم، بېګا زه لایو راغلی وم، 80% افغانانو ذهنیت چې ده اوس هم منفي خواته روان ده، په چا دې بده نه لګېږي. هغه افغانان چې په وطن مین دي، هغه افغانان چې د هغوی ذهنیت دی وطن جوړونې لپاره، د ملت جوړونې لپاره ده، راځئ چې لاس ورکړو سره. راځئ له موږ تاسې نه وخت نه ده تېر، دا اوس نن هم شروع کولی شو موږ تاسې. ادري کې یو متل ده وایي ګذشته را صلوات. که موږ او تاسې ځوانان خپله انرژي د ملت جوړونې او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کړو، انشاءالله چې په دې باورمند یم چې آینده نسلونه به په موږ تاسې افتخار کوي، په موږ تاسې به ویاړي، یو ژوندی تاریخ به پرېږدو. دلته موږ او تاسې تقریبا داسې په زرونه افغانان یاستو په دې فرانسه کې، په زرونه افغانان، اما د بې اتفاقۍ له وجې نه موږ څه لرو؟ هېڅ شی هم نه لرو دلته. نن که موږ او تاسې پخوا نه موږ ته کار سوی وای، په یو خپل ځای کې به ولو، یو خپله احاطه به هم درلوده دلته، یو خپل ادرس به هم درلوده، یو خپل مشخص جای به هم درلوده. چاته به احتیاج محتاج نه و، لا 15 کاله کېږي چې موږ په احتیاجي کې وخت تېر شو.
خو ټول هم له خپله لاسه برادرای عزیز سال نو به همه شما تبریک میگم. خدا کنه که یک سال پر افتخار و پر صمیمیت داشته باشیم، پر آبادی و پر ترقی باشه و یک سال پر تعلیم باشه که بر روی همشیره های ما، بر روی دخترای ما دروازه های مکاتب باز شود. یگانه راه ترقی که از علم است، دانش است و اگر واقعا ما و شما بخواهیم که ترقی بکنیم، یگانه راهی که هست اینمی راه است که علم و دانش باید انتخاب بکنیم و در این راه باید عمل بکنیم، در این راه باید حرکت بکنیم. ګران افغانانو، بیا هم د تاسو څخه مې هیله دا ده د یو ورور په صفت چې راځئ نور یو بل ته لاس ورکړو، یو ورورۍ لاس ورکړو، یو بل ته غېږه خلاصه کړو، یو بل ومنو. که موږ او تاسې یو بل ونه منل، ډېرې بدبختیانې به نور موږ تاسې په مخ کې وي. وطن هم کوم حالت ته روان ده، سیاسي خبرو ته نه ځم ځکه نن د خوشحالۍ ورځ ده او باید چې ملګري ټول په خوشحاله فضا کې واوسي. دا د ټولو فرض ده چې د یووالي د اتفاق لپاره کار وکړي. الله قسم چې په دې دنیا به دا ټول مختور یاستو. ګوره دا هر یو مسؤل یاستو د افغان د ولس په رابطه کې. خدای ناخواسته مونږه داسې یو کار له لاسه خطا ووته، یو خطا مو وکړله، خو 40 میلیونه افغانانو نوم بد شو. دلته بعضې ټکو ته زه اشاره کوم چې هغه بل ټول هغو باندې پوه یاستئ. مه کوئ داسې کارونه افغانانو. خیر ده، عذر درته کوم چې د افغانانو رنګه بده کوي. ټول فقیر و بیچاره خلک یاستو. فقیر و بیچاره ولس ته مه کوئ چې خدای نخواسته هغه 40 میلیونه افغانانو رنګه بده شي. دلته فامیلونه راوستي. دا بعضې خبرې ما ناخودې خو دې ځکه ذهن ته مې راپه یاد شي بعضې خبرې. فامیلونه م راوستي دلته یې اوس سره هم د خپل د اولاد د آینده فکر نشته ورسره. یوازې دا فکر ده چې زه څنګه پیسې وګټم، څنګه کار وکړم، پلانکي ډېرې پیسې وګټلې، ما کمې وګټلې. زه کوم کار وکړم چې زه ډېرې پیسې وګټم. کوم یې ورسره دا سوچ ده چې 15 کاله بعد به د ما زوی راغټېږي دلته، هغه به په کوم فرهنګ وي، په کوم دین به وي، په کوم مذهب به وي، آیا خپله مورنۍ ژبه به یې زده وي، آیا خپل کلتور باندې به پوهېږي، خپل فرهنګ باندې به پوهېږي. یوازینی پلار بېچاره به یې څه وکړي؟ خو روزانه کار ته ځي که نه، دی خو هم ځي هغلته په مکتب کې له نورو خلکو سره، بېګانهو خلکو سره. موږ په پلان کې لرو چې فرهنګي مرکزونه ولرو، له خیره سره دیني مرکزونه ولرو، مورنۍ ژبه تدریس دلته. 15 کاله بعد 20 کاله بعد د ما نسل چې کوم راغټېږي، هغه 20 کلن ځوان باید په خپله ژبه حاکم وي، په خپل کلتور حاکم وي، خپل فرهنګ سره بلد وي. هسې خو مونږ ځان ته وایو چې مونږ غیرتیان یاستو، نام خدا ماشاءالله دي. خو راځئ چې دغه یو د غیرت کار وکړو. دا په 1-2 نفرو نه کېږي، دا په 10 نفرو نه کېږي، دلته په زرونه افغانان دي. 20 کاله بعد زموږ نسل دلته به څومره زیات شي. دا خو چې دلته پاتې شول د همدې ځای ټول ساتي. ته پوهېږې چې درېیم نسل دی چې دلته راغټ شو، والله که بیخي ځان ته افغان وایي، که موږ همدغسې بې باکه واوسېږو. دا د ټولو مسؤلیت ده، دا د ټولو فرضي مسؤلیت ده، د هر یو فرد مسؤلیت ده چې د آینده نسل لپاره تاسې څه فکر لرئ، څه برنامه لرئ. راځئ چې هر یو کومه برنامه لري، راځئ چې کېنو سره په ګډه مخکې لاړ شو سره. 15 کاله بعد باید دلته موږ داسې مرکزونه ولرو، په خپلو پښو ولاړ مرکزونه. کاشکې موږ د بدبختانه چې نه ده سوی، کاشکې موږ د له پخوا نه کار سوی وای. 15 کاله مخکې باید چې موږ ته دغسې برنامې عملي سوی وای چې اوس خو موږ نه ځړله، اوس خو موږ د زړه درد تاسو ته راویلې دلته که نه، دومره په درد کې خو به نه وو که نه.
افغانان مې بیچارهګان راسي دا ټولو دا سختي لیدلې دي د پلو لاندې د سیند په غاړه باندې ویده کېږي په دې باران کې په دې یخني کې ولې نه م شو کولی موږ تاسې پخوا نسې داسې یو مشخص ادرس هم درلودی چې هر افغان مهاجر مې راغلی مشخص ادرس ته تللی وای ښه مو کولی سو ولې مو نه دي کړي نو څه ووایم خو دا ټول هر څه د بې اتفاقۍ له وجې نه تاسو دومره دربدره یاستو دا ټول د بې اتفاقۍ د وجې نه ډېره زیاته مننه په آخر کې بیا هم نوی کال دی ټولو ته مبارک وي خدای تعالی مو خوشحاله او آباد لره د یو ودان سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله ښاد او آباد اوسئ افتخار چا کې ووایي له محترم اوریاخیل صاحب څخه نړۍ مننه حمزه بابا وایي ما ته یثربي باده خاوند ده په ښاغلي پیمانه کې د افغان را د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو پښتون زیرک ته چې راشي او موږ سره خپله وینا شریکه کړي محترم پښتون زیرک خالی دا نه غواړو چې کال بدل سي خالی دا نه غواړو چې کال بدل سي له خدایه غواړو چې محال بدل سي موږ سږ کال بیا نوی کال په داسې حال کې لمانځو چې په افغانستان کې د افغانستان پر مقدسه خاوره د کابل په زړه کې د ارګ په خوله کې د پاکستان د پنجاب د استخباراتو لمبر پلیټ موټرونه ګرځي موږ نوی کال په داسې حال کې لمانځو چې د افغانستان 50% نفوس زموږ خویندې د ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري موږ نوی کال په داسې حال کې لمانځو چې په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کلونو کې به موږ بدبختانه د یو بل ناوړي جنګ شهیدان یو موږ بیا هم په افغانستان کې موږ په نړۍ کې نوی کال په داسې حال کې لمانځو چې نه افغانان ډوډۍ لري 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي صحي خدمات فلج دي اقتصاد له منځه تللی زموږ ملي ادارات له منځه تللي د سقوط سره زموږ د افغانانو نوی نسل د وطن د تیښتې په حال کې دی او بالاخره په افغانستان باندې د یوې ظالمې وحشي جاهلي او غلامي ډلې حاکمیت لرو افغانستان د پنجاب د مستقیم اشغال لاندې دی زه بدبختانه که څه هم ښه دغه نه لرمه چې نوی کال به موږ څنګه لمانځو نوي کال ته به زموږ هیلې څه وي ولې امید به ساتو تر څو موږ په خپل نوي نسل باندې د تعلیم تر څنګ شعور زه هر وخت په خبرو کې د افغاني شعور باندې ډېر ټینګار کوم موږ اکثریت افغانان باسواده لرو ولې باشعور افغانان نه لرو وطن پر ټولو ګران دی ولې وطن ته ژمنتیا او تعهد بیخي کمه فیصدي لرو بدبختي په دې کې ده چې نن موږ د دغسې حالت سره مخ یو تاسې وینئ په اروپا کې د افغان مهاجرینو څپه څومره په تیزۍ روانه ده دا ټوله د افغانستان آینده ده دا ټول د افغانستان نوی نسل دی دلته چې موږ کومه خواري کاږو دا باید موږ په افغانستان کې خوشحاله وي یو ساعت مو اضافه هم کار کولی او افغانستان د جوړېدو دپاره هم فکر درلودی خو نن دا ټوله موږ د دې یو موږ د دې اخته یو بدبختي په دې کې ده چې نه وطن لرو نه حیثیت لرو نه هویت لرو نه بیرغ لرو نه قانون اساسي لرو نه یو مشروع رئیس جمهور لرو و یو بدبخته ډله پر افغانستان باندې حاکمه ده زه د اطلاعات کلتور د پخواني وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني په یو شعر سره خپلې خبرې پای ته رسوم وایي نوی کال پساندو راغی نوبهار په وینو سور دی نوی کال پساندو راغلی نوبهار په وینو سور دی بیا کاسد په وینو ژاړي بیا رویبار په وینو سور دی له چا وغواړو ګلونه چا ته وروړو امیلونه
له چا وغواړو ګلونه چا ته وروړو امیلونه له کابله وینې څاڅي کندهار په وینو سور دی اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې سخي جان زخمي زخمي دی لالزار په وینو سور دی د اسمان زړګی لا ډک دی د قسمت سترګې لا سریږي شپه له ساندو ستړی سوې شین سهار په وینو سور دی سپرلی مبارک سه د فلک له لاسه ظالمه سپرلی د مبارک سه د فلک له لاس ظالمه زما ماشوم اندام اندام دی زخمی پلار په وینو سور دی څوک به پورته کړي سندرې څوک به ولاړ سي تر دښتونو څوک به پورته کړي سندرې څوک به ولاړ سي تر دښتونو په شپېلۍ کې نغمې وچې یک هزار په وینو سور دی دا د غم په شپه راغلی پسرلی نه دی ماتم دی دا د غم په شپه راغلی پسرلی نه دی ماتم دی هم د ګلو څانګې ماتې هم مالیار په وینو سور دی د هر کور غږ د ساندو پر هر کلي کربلا ده له هر کور غږ د ساندو پر هر کلي کربلا ده دا یوازې کابل نه دی زموږ هر ښار په وینو رنګ دی او یا به نن یا به سبا وي له ارغنده به یې واورې یا به نن یا به سبا وي له ارغنده به یې واورې سترګې سرې د انارګل دي شالمار په وینو سور دی نگهبان دي کړي خوبونه رقیب نوی لام تړلی نگهبان دي کړي خوبونه رقیب نوی لام تړلی په اغیار باندې اختر دی کور د یار په وینو سور دی مننه ډېره زیاته مننه